مؤمنانو د جهنم په یوه غوپه باندې د دنیا ټول نعمتونه یریږي. هغه یو داسې ځای دی چې الله قرآن کې فرمایي چې یود المجرم لو یبتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جميعا ثم ينجيه. په دغه ورځ به یو انسان خوښوي چې د دغه د جهنم د عذاب نه هر څه قربان کړي. بنیه زامن به هم قربانوي. نن سبا په زامنو څونه انسان خفه کېږي. ښځه به هم قربانوي، قوم قبیله به هم قربانوي، دا ټوله دنیا به قربانوي چې ثم ینجیه دې ته نجات ورکړي او دا خلاص کړي. والله وی کلا انها لظى، هېڅکله خلاصېدی نه شي دا انسان، ځکه دا یو داسې اور دی چې لمبې وهي او د انسان غوښه دا ډوکې نه راوباسي. په یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي، ابن ماجه حدیث دی باسناد صحیح، وایي کله چې د قیامت په ورځ جهنم کې جهنمین وغورځولی شي نو دوی به په جړاګانو باندې شروع کړي، جاړې به په جهنم کې حتی ینقطعت دموع، تر دې پورې چې اوښکې به ختمې شي. جهنم کې به جاړي دا اوښکې به ختمې شي. وایي ثم یبکون الدم، بیا به وینې د دې نه روانې شي د سترګو نه. وایي کله چې وینې روانې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم یسیر فی الوجوه كهيئة الأخدود لو ورسلت فيها السفن لجرت. وایي دا وینې به روانې په دې مخ باندې او په دې کې به کندې جوړې شي، ناهونه به جوړ شي د ډېرو جړاګانو او د وینو ته کېدلو د وجې نه. نو چېرته په دې کې کشتۍ یو سړی روانه کړي، رسول الله فرمایي کشتۍ به پکې وچلېږي. مؤمنانو جهنم د سخت ځای دی، د هغې لږ موږ برداشت نشو کولی. صحیح البخاري کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان اهون اهل النار یوم القیامه، وایي د قیامت په ورځ سپک عذاب د هغه سړي دی رجل على اخمس قدميه جمرتان. رسول الله فرمایي د هغه انسان سپک عذاب دی، سپک عذاب والا داسې حال دی چې د هغې په خپه باندې او په خپړه باندې یو 2 کروټې به پرتې وي. د جهنم آسان عذاب دا دی مؤمنان. رسول الله فرمایي یغلی منهما، وایي د دغې د وجې نه به دماغ خوټ کېږي کغلی المرجل والقمم، په شان د خوټ کېدلو د کټوۍ چې کله په اور کې کېښستلی شي، اور باندې چې سړی کټوۍ کېږدي او هغه خوټ کېږي. او دارنګې کله چې دا چلم ته خلک څه چرس مس واچوي او هغې ته پوکې ورغوي، خیلون چې ورته ویلی شي، هغه چې څنګه خوټ کېږي نو د دې دماغ به داسې خوټ کېږي. مؤمنانو 2 سر کوټ یې داسې دي، په هغه کې ژوند به څنګه وي، په هغه کې شپې او ورځې به څنګه وي، په هغه کې به کلونه څنګه وي چې یو سړی پکې ژوند زندګي تېروي. دا یو سخت عذاب دی، یو سخت اور دی. رسول الله فرمایي چې د دنیا اور چې دی جزء من 70 جزء، دا د جهنم د اوایمې حصې نه راغستل شوی دی. آیا موږ د دې اور برداشت لرلی شو؟ آیا داسې کروټه په لاس کې نیولی شو چې یو سړی دغې اور ته د قیامت په ورځ ټینګ شي؟ رسول الله فرمایي چې د دې خلکو خوراک چې دی داسې خوراک کې دی چې لو ان شجرة الزقوم فطرت فی الارض، که چېرته دا زقوم ونه دنیا ته راښکاره کړی شي، یو څاڅکي ته راواړتولی شي، رسول الله وی لأفسد على اهل الارض معایشهم،
چې د دې ټولې دنیا خلکو جون به خراب کړي. مؤمنانو فکر وکړئ، د دنیا وسعت او پراخۍ ته وګورئ، د دې دریابونو وچو ته وګورئ او د دې خواګانو ته وګورئ. رسول الله فرمایي کو چیرته یو څاڅکی د هغې نه راوغورځولی شي، یو ټوټه راوغورځولی شي، د دنیا ټول ژوند زندگی به خرابه کړي د خلکو. یو سړی چې په دغې کې پروت دی او شپه ورځ په دې کې ژوند زندگی تېروي او دا یې خوراک دی، نو دا انسان به څنګه وي مؤمنانو؟ د دې حالت به څنګه وي؟ دا یو سخت منزل دی چې زموږ خواته را روان دی. ویس قرني رحمه الله وایي کله به چې په لوار باندې تېرېده انګر باندې، وایي چغې به یې کړې، سورې به یې کړې او راپرې به وته او دا یې به ویلې چې یا الله دا د دنیا اور دی دومره سخت دی چې دا اوسپنه کلکه اوسپنه تاویي راتویي، نو د جهنم اور به څومره سخت وي، هغه به څومره سختۍ کې وي. مؤمنانو دغه جیل زموږ مخې ته را روان دی، د دغې نه خلاصون پکار دی. باید چې مؤمن د دغې دپاره غم وکړي، فکر وکړي، د دغې نه ځان خلاص کړي په هره طریقه چې وي. په دې کې عذابونه دي. رسول الله فرمایي چې یو مار چې په دې کې دی د بختي اوښانو انځولی به وي، او چې یو سړي ته ټک ورکړي، دا ټک او در به د دې په وجود کې 70 خریفه پاتې وي، 40 کاله پورې به د دې په وجود کې دغه دردونه وي. ځان له اور نه دی، ماران دی پکې، لړمانان دی پکې، د اور جامې پکې دي، ګرمې اوبه پکې دي، حمیم پکې دی، غساق پکې دی او سدید پکې دی. دا سخت ژوند زندگی د مؤمنانو. او الله رضت وایي چې نافرمانی مې مه کوه، که نافرمانی دې وکړه دې ته دې ارتو، خلاف مې مه کوه، که خلاف دې وکړه دې ته دې ارتو. سلف به د دې نه هېرېدل. محمد رحم الله په باره کې راځي وی کله به چې شپه شوه وایي دا به چغې والې یهورو کما یهور الثور، وایي داسې به پشېده او ازونه به کول لکه څنګه چې غویي پشېږي، او دا خبره به کوله چې اور د جهنم ما نه پرېږدي چې زه وده شم. مؤمنانو دا حقیقت دی، دا رښتینی دی او دا زیر روان دی. ځلواني پکې دی. الله فرمایي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الله به امر وکړي یو کس ملائکو ته چې دا سړی ونیسي، مجرم دنیا کې زما خبرې نه منل. حدیث کې راځي چې 90,000 ملائکې به یو تن پسې راخطا شي. ثم الجحیم صلوه. الله ورته چې من جهنم ته گذار کی. ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا. الله به وی به په هغه زنجیر کې وخت تړی چې د هغې ګزونه وی ګزه دي بذراع الملک، الله په ګزونو باندې. حدیث د عمر ابن العاص کې راځي، امام ترمذي راوړی، رسول الله وفرمایل که چېرته د اسمان نه یو اوسپنه ټوټه را ګزار کړی شي، دا به د سهار نه تر مازدیګره پورې راورسېږي. د سهار نه تر مازدیګره پورې چې 500 کاله نوراني مزل، او د دغه زنځیر یو سر چې خطا شي، رسول الله فرمایي بل سر ته به 40 کاله کې ورسېږي. مؤمنانو دا عبادت د دې لپاره ده چې موږ د دغې اور نه خلاص شو. توبه لمن هغه چا دپاره خوشحالي ده چې نجات ورکړي. عثمان رضی الله عنه ویلي
چې چېرته زه د جهنم او جنت په منځ کې وردولی شم چې د دې نه یو انتخاب وکړو، زه به انتخاب وکړم چې الله ما خاورې کړه. ابوبکر صاحب ویلي چې کاشکي پیدا نه وي، یو ګیا و یو بوټی و یو حیوان خوړلی وي، ژوند زندګي م ختمه شوې. عایشه رضی الله عنها ویلي چې کاشکي یو حیوان وي، یو ګډ وي، او چا د قربانۍ دپاره لال کړی.